أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب ډیر اوریدونکي دي لپاره د دروغو. اکالون للسحت ډیر خوړونکي دي حرام لرا. فإن جاءوك نکراشی دوی تا فحکم بینهم نو فیصله وکړه په منځ د دوی کې او اعرض عنهم یا مخ واړوه د دوی نه مکه. وإن تعرض عنهم او که مخ واړوي د دوی نه فلن یضروک شیئا نو هیڅ چرې با ضرر د نکړي دوی تا هیڅ شی. وَإِنْ حَكَمْتَ او کته فیصله کوي فاحکم بینهم بالقسط نو فیصله کوا په منځ د دوی کې په انصاف سره. ان الله يحب المقسطين یقینا الله مینا کوي د انصاف کوونکو سره. سماعون للکذب اوریدونکي دي لپاره د دروغو. سماعون للکذب دا جمله دوباره راوړه د تاکید لپاره. یا علماء ویا چې مخکې آیت مبارکه کې د دین مراد امیانو مخکې آیت کې مراد امیان سماعون للکذب نو دا غین مراد امیان دي او د دې آیت کې مراد د دین مراد علما دي. نو تکرار اغا نشته ده دا غي خپل مقصد شو چې دا غین مراد امیان دي او د دې خپل مقصد شو چې د دین مراد علما دي. نو تکرار اغا رانغه یاره تاکید د پاره ذکر کړو. اکالون للسحت خړون کې دي د حرامو. اکال ویل کېږي ډېر خوړون کې تا ویل کېږي. بیا مفسرین وایي چې ګوره دروغ ویل حرام خوړل دا پورا انسان او هغه بربادي او پورا انسان او هغه خرابي دا دو سيزونه. ګوره د انسان دو سيزونه دي یو خوله ده یو خېټه ده. نو کله چې د انسان خوله او خېټه خراب شوله نو ټول انسان او هغه خراب شو. سحت ویل کېږي بیخکندۍ ته بیخ ویستلو ته ویل کېږي هلاکت ته ویل کېږي. سورت طه 61 نمبر آیت مبارکه وګورئ 61 نمبر آیت مبارکه کې ویا. سورت طه 61 نمبر آیت مبارکه کې ویا 61 نمبر آیت مبارکه کې ویا. قال لهم موسی ویلو اغویتا موسی علیه السلام ویلکم حلاکت دوی تاسو لرا
لا تبتروا علی الله کذبا مجوړوي په الله باندې دروغ فیسحتکم بعذاب بخکندی به کی تاسو په عذاب سرا ویخ بدر لو باسی وقد خاب من پترا او یقینا تاوانی دی هغه څوک چې دروغو هغه جوړ کړي دي وقد خاب من پترا خودلته مراد د سحت نه حرام مالونه هغه خوړل او خاص طور مراد دین هغه د رشوت هغه خوړل دي د حرام مال خوړلو سره برکت هغه ختميږي او خلکو ته بیا د نیکی توفیق هغه نه ملاويږي د دې وجنه کستاسو خیال وی دا نور کارونه او ته بوته ویل دا ورته آسان شان کار ښکار کیږي او جمعه ته راوستل قران ته کې ناستل بد دا به چې زنجیر نه پکې اچولې دی او بسته به راکاږي جمعه طرف ته او دې بشاته زور کوي وکيف يحكمونك سرنګ م فیصلو کی پتا باندې وعندهم التوراۃ او د دې سره تورات دی په حکم الله پای کې فیصله د الله دا ثم يتولون من بعد ذلك بیا اولی پسو د دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دغه کسانو ایمانو راوړونکي وما اولئک بالمؤمنین دلته دی آیت کې داوی وکيف يحكمونك یعنی د تعجب خبره ده چې تا فیصله کوونکې ګرځیا او حال دا چې دې سره ګور آسماني کتاب او تورات هغه موجود دی ګور دی دغه تورات په فیصله باندې دغه آسماني کتاب باندې راځي نه دی نګور کله چې دوی په دغه آسماني کتاب او فیصله باندې راځي نه دی نو دوی یو کتاب منلو ته هغه تیار نه دي ګور دوی چې ګرځي د دې لپاره ګرځي چې ځان لاسانی طلب کی نور دا مطلب نه دی چې رجی مونږ آسمانی کتاب باندې فیصله کوو که آسمانی کتاب باندې فیصله کوله نو تورات خود دوی سره دی دا خود دوی خپل کتاب دی په کار دا و چې پای کې درجم حکم چې دی پاغه باندې عمل کړي وي وكيف يحكمونك او سرنګ به فیصلو کی پتا باندې وایندهم التوراۃ او د دې سره تورات دی فيها حكم الله پای کې فیصله د الله دا علماوی فيها حكم الله یعنی پای کې درجه مبارکی هغه حکم هغه موجود دی ابل ورځي ما تاسو ته ویلو درس کې ابن سوریا راول کې د مخ کې ورسوي او درجه مو پاغه آیت باندې لاس هغه کې خود له نبی له سلام لاس اوچت کا نو چې لاس اوچت کو نو فاذا آیت رجم تلوه هغه چمکواه درجم آیت هغه چمکواه نبی له سلام ول زبا په دې باندې په سلام کوم رجم کله بیا ثم يتولون من بعد ذلك باولی پسود دینا یعنی دوی اولی ورستو داغینا چې دا حکم درجه موجود دی او دوی دعوام کې پدی باندې چې ګوره زمنګ پدی باندې ایمان دی الله وی وما اولئک بالمؤمنین او ندی دغه کسانو ایمان راوړونکي دی کې دی خبره ته اشاره ده چې دوی په خپل کتاب او ایمان نه لري نو پتا باندې به څنګه ایمان ولري یو صالح خپل خبره د خپلوانو خبره نه مني نو د بل خبره به سو مني الله
وما اولئک بالمؤمنین. د دې مطلب دا دی چې دا ستا په فیصله باندې راضي نه دي بلکې خپل مقصد او هغه راغستې دي. شیخ القرآن د شاپور نور الله مرقده هغه ویله یو لیونی نه چا تپوس وکړو چې 200-300 شو، هغه ویل 15 ډوډۍ. نو سړي ورته ویل چې ګوره 15 خو شوې خو لیکن دا ډوډۍ پکې رقم ځای نه راغلی، دا پکې زما خپل مقصد دی. نو دلته کې دا وایي چې ګوره ستا په فیصله باندې راضي نه دي خو لیکن دوی خپل مقصد او هغه راغستې دي. امام قرطبي رحمه الله وایي د دینه دا خبره معلومه شوه څوک شرعي حکم باندې راضي نه یا بل قانون ته فیصله وړي نو هغه کافر دی. او دا د یهودو حالت دی چې د الله د کتاب نه د الله د پیغمبر د سنت طریقو نه رالګي او بل ته فیصله وړي او په هغې باندې فیصله کوي. او زمونږ د ډیرو خلکو همدغه حال دی چې د قرآن او د سنت نه علاوه بل قانون ته هغې ته فیصله وړي او په هغې باندې فیصلې کوي. سماعون للکذب اوریدونکي دي لپاره د دروغو، اکالون للسحت خوړونکي دي د حرامو. فإن جاؤک کراشي تا ته فاحکم بینهم فیصله وکړه په منځو د دوی کې او اعرض عنهم یا مخ واړوه د دوی نه. وإن تعرض عنهم او که مخ واړوې ته د دوی نه فلن یضروک شیئا پس ضرر چرې نه رسوي تا ته شیئا نو د هېڅ ده. وإن حکمت او که ته فیصله کوي فاحکم بینهم بالقسط فیصله وکړه په میند دوی کې په انصاف سره. ان الله يحب المقسطین یقینا الله مینه کوي او د انصاف کوونکو سره. وکیف یحکمونک او څرنګې به فیصله وکړي په تا باندې وعندهم التورات او د دې سره تورات دی فیها حکم الله پای کې فیصله د الله ده. ثم یتولون بیا اوړي من بعد ذلك پس د دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دغه کسانو ایمان راوړونکي. اللهم قوینا فی رضاک واجرنا من خزي